السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو نن په دغه ویډیو کې زه تاسو درور شم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې ویډیوګانې او تصویران په داسې طریقه سره پټ کړئ چې بیا به یو څوک هم نشي کولی چې ستاسو د موبایل تصویران او ستاسو په موبایل کې ستاسو ویډیوګانې وګوري. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې ښایسته او خوندوره طریقه در وښیم که چیرې تاسو خپله ډیټا پټه کړئ بیا به یو څوک هم نشي کولی چې ستاسو د موبایل ډیټا وګوري. نو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستان تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ د هغه رقم وګورئ دوستانو که پرمیشن تاسو غواړئ هغه به دوستان تاسو الاو کړئ او د هغه به دوستان تاسو په نیو ساین اپ باندې کلیک وکړئ. د هغه رقم ګوره دوستان تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به لاندې دوستان تاسو ایمیل ورکړئ او په خپل لوړ خانه کې به دوستان تاسو خپل نوم ورکړئ. نو ګوره دوستان زه خپل نوم ورکوم. د هغه رقم ګوره دوستان تاسو په فینیش بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستان تاسو په فینیش بټن باندې کلیک وکړئ دلته به دوستان تاسو یس کړئ. د هغه رقم ګوره دوستان اکسس کوډ دلته تاسو جیمیل ته یو اکسس کوډ دی هغه کوډ به تاسو وایي. نو ګوره دوستان زه باندې هغه کوډ ومه نو ګوره دوستان هغه کوډ ما دلته ووالی. د هغه رقم دوستان تاسو په لوګین بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستان تاسو په لوګین بټن باندې کلیک وکړئ دغه اپلیکیشن به تاسو ته خلاص شي. نو کله چې ګوره دوستان دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شو په دې اپلیکیشن کې به دوستان تاسو کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې خپل تصویران هغه تصویران پټ کړئ غواړئ چې تاسو په موبایل کې دې بل څوک نه وویني. نو کوم ایډز چې رالو هغه ایډز به دوستانو تاسو کلوز کړئ. نو ګوره دوستان دغه ایډز ما دلته کلوز کړو. د هغه رقم ګوره دوستان تاسو په بټن باندې کلیک وکړئ. امپورټ فوټو دلته به ګوره دوستان تاسو په امپورټ فوټو باندې کلیک وکړئ. اوس که تاسو غواړئ چې هغه تصویران پټ کړئ کوم چې تاسو غواړئ چې بل څوک دې ستاسو په موبایل کې نه وویني نو صرف به دوستان تاسو هغه تصویران سلیکټ کړئ. نو ګوره دوستانو زه راځم زه غواړم چې یو څو تصویران پټ کړمه. نو زه غواړم چې دغه تصویران دې بل څوک زما په موبایل کې نه وویني نو صرف به دوستانو تاسو هغه تصویران سلیکټ کړئ. یوه لاره یو څه ټیم مخکې تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. کله چې دوستان تاسو انتظار وکړئ بعد کې به ستاسو تصویران تاسو ته خلاص شي ستاسو ویډیوګانې به تاسو ته خلاص شي. نو هغه دوستانو بیا تاسو ډېر په اسانه طریقه سره پټولی شئ. نو ګوره دوستانو زه غواړم چې دغه یو څو تصویران دي او زه غواړم چې دغه تصویران پټ کړمه. نو ګوره دوستانو صرف به تاسو په هغو تصویران باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستان تاسو راسئ په امپورټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستان تاسو په امپورټ بټن باندې کلیک وکړئ هغه ستاسو تصویران به دلته راسي او هغه به ستاسو په موبایل په ګیلري کې پټ شي. نو ګوره دوستان دغه تصویران دلته پټ شو. نو په دې طریقه سره دوستانو تاسو ویډیوګانې هم پټولی شئ او د هغه رقم دوستانو تاسو تصویران هم پټولی شئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. که غواړئ چې خپل تصویران او خپل ویډیوګانې محفوظه کړئ له بل چا څخه دغه اپلیکیشن خامخا په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.